د شمشاد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو خپرونه ده شمشاد په اروپا کې خپرونې ته په دې هیله دوام ورکوو چې د خپرونې تر پای شي به موږ سره ملتیا وکړي. د نننۍ خپرونه موږ په برسل کې ستاسو دپاره چمتو کوو چې دلته د یو جومات پرانیسته وشوه چې زموږ د پښتون کمیونټي او زموږ د پښتنو د راغونډېدو یو ځای هم دی او زموږ د اسلامي روایاتو غټ ساتندونکی هم دی چې کوم جومات چې کوم دی. نو د دې جومات چې څه چا جوړ کړی دی، چا په دې کې پیسې ورکړي دي، هر کس که د دې دپاره هر څه هڅې کړي دي، نو موږ به د هغې سره خبرې هم داسې دوامدارې ساتو. نو راځئ موږ سره مخامخ حاجي صاحب ولاړ دی، دننه تپوس کوو چې السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام ورحمة الله. د ټولو ناول خو که ځان لږ معرفي کړي. زما نوم یعقوب خان شینواري دی او دلته برسل کې اوسم. څومره وخت کېږي؟ تقریبا 2 کالونه به دې ځای کې اوسم. نن چې کوم د جومات زمونږ پرانیسته وشوه چې په هغې کې د لر او بر پښتانه ټول افغانان زمونږ شرکت وکړو، آیا په دې لږ رڼا اچولی شي چې دا چا جوړ کړو او دا هڅې چا وکړې او د دې د بنیاد چا کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دغه بنیاد چې کوم دی ډاکټر صاحب ګل افضل د ځای خپل ځای او د الله تعالی د خاطر باندې د جومات دپاره دا ځای وقف کړ. بیا لرو بر ټول افغانانو دا ټولو په دې کې محنت کړی دی، پیسې ورکړي دي او نن تاسو ګورئ الله تعالی دا جومات جوړ کړ. د دې جومات نامه ده مسجد ابن سینا. دا ابن نن چې تاسو مخکې افتتاح شو، انشاءالله په دې کې به د مکمل تراویم کېږي، د ماشومانو دپاره به درس و تدریس وي، د زنانو دپاره به تدریس وي او انشاءالله د اختر په ورځ به منځونه پکې کېږي. دا د لرو برو افغانانو یو ټولنیز مرکز دی، یو کلتوري مرکز دی. ایسې پروژه کې څه پلان دی؟ پروژه کې روژه روانه ده، سبا بله ورځ روژه ده، نو دې کې به آیا روژه ماتې سي سیسټم یا تاسو کوم پلانونه نیولي دي روژې دپاره؟ انشاءالله چې د دې مسجد چې کومه شورا ده، مشرتابه هیئت پاس ټول موجود دی، هغو به هم تاسو پوښتنې وکړئ، تاسو ته به ځوابونه وایي. خو انشاءالله په دې جومات کې د روژه ماتې ترتیب هم موجود دی، همداسې پکې د تراویح د قرآن عظیم الشان ختم ترتیب هم پکې موجود دی. او څنګه چې په نورو جوماتونو کې انشاءالله همدغسې لکه نور کله به چې په نورو جوماتونو کې د سږ کال به انشاءالله په همدې جومات کې هم د قرآن عظیم الشان ختم کېږي او د روژه ماتې ترتیب هم پکې شته دی انشاءالله. پښتنو نه مطمئن یې داسې کومک چې کوم زموږ دلته کې په اروپا کې کوم پښتانه دي هغې داسې پوره کومکونه وکړو څنګه چې پکار دي؟ الحمدلله موږ د ټولو لرو بر پښتنو نه مطمئن یو، دا بلکې دا دوی خپل کور دی، ځکه چې څنګه مخکې کوم موږ ملګري وفرمیل چې الله تعالی دا کور د خلکو کور بللی دی. دا د ټولو لرو بر پښتنو کور دی، دا یو شریک کور دی او د ټولو پښتنو په دې کې محنت کړې ده. انشاءالله بیا هم لګي او انشاءالله دې ته به چندیم کو آبادی به جومات آبادي دا نه ده چې کوم زه راشم او زه پکې رنګ وکړم یا د پکې خښته کېدم. د جومات آبادي په عبادت سره ده چې څوک جومات ته راځي او جومات کې منځونه کوي، دا د جومات آبادي ده. او انشاءالله زه امیدوار یم چې دا خلک به راځي، د افغانان د لرو بر افغانان به راځي او د جومات کې منځونه کوي، مسجد به آبادی او خپل ماشومان به راولي. خپل ماشومان د اروپا کې چې موږ دا ماشومان دلته اوسي د هغو د زده کړې لپاره د واحد یوازینی مرکز به انشاءالله. په اخره کې زه د رسنیو د ټولو بندګان چې دلته کوم راغلي دي، خصوصا چې پاکستان پریس کلب بلجیم او همدغه شان د شمشاد ټلویزیون د ستاسو ټول نه موږ چې کوم دی هیله ده کوو او مننه کوو چې تاسو دلته راغلئ او دا پروګرام چې کوم دی ستاسو په وساتت باندې ټول دنیا کې مسلمانانو ته تاسو ښیي، موږ ډېره مننه کوو. شمشاد زموږ په شریکه زموږ کور دی او چې هر کله په اروپا کې هر څه شمشاد ټلویزیون ستاسو ټلویزیون دی او موږ هر وخت ستاسو شپه ورځ په خدمت کې انشاءالله. چې شمشاد موږ کله هم بېګانه نه دی ګڼلی، موږ انشاءالله شمشاد خپل ټلویزیون دی انشاءالله. ډېره مننه. د شمشاد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د هغه چا سره خبرې کوو چې د دې جومات په جوړښت کې ډېره برخه درلودلې ده. راځئ دې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله. د ټولو ناول خو زموږ کتونکو ته لږ ځان معرفي کوي. زما نوم محمد قاسم همت د بلجیم اوسېدونکی یم او د همدې جومات یو خدمتګار یم. جومات تاسو کله نه شروع کو؟ په دې پلان کله شو؟ څونه وخت ونیو چې داسې د خلک هم راغونډ کړو؟ اول خو تاسو ته مبارکي وایم او بیا که لږ په دې باندې لږ رڼا واچوئ. ډېره مننه. نو جومات خو دا کسانو چې جوړ کړی ښه دا اوس لیوه هم زیات پوښتنې کړې وای، لکه مخکې چې وویل شول تقریبا 2.5 میاشتې مخکې دوی سره ناسته کړې ده او دا تعمیر ډاکټر صاحب ګل افضل وقف کو د مسجد لپاره او بیا حاجي صاحب بشیر دو او د ټیم کار وکاو او په 2 میاشتو او 10 ورځو کې همدا تعمیر جوړ شو او د جومات لمانځه لپاره اوس تیار شوی دی. دلته به څوک امامتي چې ورته وایي څوک به کوي؟ نو د دې ځای امام به انشاءالله قاري صاحب اختر محمد صادق مخکې چې تاسو ولید هغه حافظ ده الحمدلله، پاکستان کې حفظ کړی ده او تراویح
لمنځونه به انشاءالله هغه ورکوي. زه هم کله په خدمت کې هم دلته د خپلو ورونو سره، او له دې نه علاوه دلته به د درس پروګرام انشاءالله په هفته کې 3 ورځې به د افغانانو د ماشومانو لپاره دیني او ژبني درسونه یې د پښتو او فارسي او همدارنګه دیني درسونه انشاءالله. دا خو به ډېره ښه خبره وشي، ځکه چې په اروپا کې چې څومره میشته زمونږ هیوادوال دي هغې اکثر د لیک لوست نه د پښتو ناشنا دي، نو ډېر ښه کار کوئ. ملګری تاسو کوم یو ووایي چې چا چې ځای ورکړو دلته دې دغه له ډاکټر صاحب دی قدرمنو لیدونکو، هغه چا چې دې جومات له ځای ورکړو دا سعادت یې حاصل کړو، نو د دغه ثواب چې چاته حاصل دی د هغې سره غواړو چې یو دوه خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. د ټولو ناول خو زمونږ د شمشاد ټلویزیون کتونکو د ځان لږ معرفي کوي. ښه، د ستاسو نه مننه. شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلام وي، او زما خپله نوم یې غونډیوال ګل افضل، او دا د دغه خاوند ما ته خدای پاک را کړی دی، او دا مې د خدای پاک په رضا کې افغانانو ته ورکړله چې افغانان دلته مسجد جوړ کړي او دلته کلتوري مرکز جوړ کړي، او په دغه ځای کې اطفال تربیه کړي، هم دیني مضامین، هم پښتو، پارسي، دا ټول زده کړي، ځکه چې نور علمي شیان په اروپا کې زده کېږي په مکتبو کې، مګر دغه شیان نه، دوی بیچاره بې برخې دي. نو د آینده زموږ د افغانستان آینده همدغه ځوانان دي، او موږ غواړو چې دغو سره ډېر کمک وکړو، مختلفو تجربو نه دوی استفاده وکړي، او دغه هلکان کوچنیان مو نه بې ځایه نه شي. نو په دې خاطر ما دغه ځای ورکړی چې دا یو کلتوري مرکز نه جوړ کړي، په دې ځای کې ټول تحصیل وکړي. راجوړ چا کو؟ تاسو خو ځمکه ورکړه، راجوړ په کم دغه راجوړ؟ ځکه خو مو ورکړله، مګر ټولو په دې کې ډېر کار کړی دی، خصوصا نجیب بشیر چې ډېر کار یې پکې کړی دی، او دلته نوره ویس او حنیف او د نور هغه ډېرو مرګلو دلته زحمت ورکړي کاږلی چرچ لاسه کېدل، ټول افغانانو د ځان دپاره ځای جوړوله، ځان دپاره خدمت کړی دی، ځان دپاره جوړ کړی دی چې دلته ټول سره یوځای شي، او خدای وکړي چې د ټولو اتفاق اتحاد سره برابر شي، او د آینده د افغانستان په ګټه تمام شي. زما خاص مقصد دغه دی. ډېره مننه. خواهش کوم. سلام. نور څوک سوال غواړي پکې؟ بھائی صاحب ښه، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ. تم ستړی مه شئ. دا راته ووایئ چې خپل زموږ د شمشاد ټلویزیون کتونکو ته لږ ځان معرفي کړئ. زما نوم حاجي امین باوري، د بلجیم اوسېدونکی یم، او د دغه مسجد خدمتګار یم. څنګه دا جذبه چې اسلامي جذبه ده، خلک په اروپا کې ډېرو خلکو خپل مذهبي دغه روایات زیات تر چې ګورو، ډېر خلک پکې داسې هم شته چې دې طرف ته توجه نه ورکوي، هغه کومه جذبه اسلامي ده چې تا دې ته راپاروئ او دا نور خلک هم راغونډوئ تاسو دلته؟ بلې مننه. د احساس خبره ده، او د هر انسان د زړه او د هغه تعلق د خدای جل شانه سره دی، او موږ چې د افغانستان څخه دلته راکډوال سوي یو، د هر یو مکلفیت مو دی چې د خپلو اولادونو، د خپلو ورونو لپاره، د هغوی لپاره چې موږ د خدمت مصدر ګرځېدلی سو، خدمت ورته وکړو، او دا جذبه او دا احساس خدای هر چاته ورکړی، خو هسې یو لږ پارېدل غواړي، لږ شاوخوا ته کتل غواړي، هسې خپلې سیمې، خپل قوم، خپل دین او مذهب ته کتل غواړي، بس بیا دا جذبه پارېږي. تاسو به پکې څه مسؤلیت یې دلته؟ زه خو خوشبختي په دې لرم چې دلته د دې جومات د بنسټ ایښودونکو د ډلې څخه یم، او بس خدمت په مې دا چې کله زه اوس فعلا لرې اوسم، خو وعده مې داسې کړې ده چې کله راسم زه په دري او پښتو کې ډیګري لرم. زه خپلو ماشومانو ته، خپلو بچیانو ته، د افغان اوسېدونکو ته چې په بلجیم کې اوسي، د هغوی لپاره د دغو ژبو د زده کړې مسؤلیت پر غاړه بیا اخلم. ډېره مننه. هیله کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.